ستړي نه شي. کو څنګه د شیش نه ناست درځه چې ورس دا غونډې ته ته بړې صبر وکړه زه به یو دود چلم ووایم. یو خو دې ستا د شادۍ انجلۍ اوله ګیت راوړه ژر دا اوله ګیت راوړه. دا دی بابا. ورسره چای غم وخوره ژر چای راوړه. سمه ده بابا اوس یې راوړم. بیا راوړه کاکو چای اوس پرېږده ناوخته کېږي خلک به ګرته موږ ته انتظار وي چای چې دا خوا راړو بیا وڅښه یا بیا هلته د اتاګل پر ځای باندې وڅښو. سمه ده درځه چې ځو. کاکو که دا مکتب جوړ شي نو زموږ د سیمې د کوچنیانو دپاره به ډېر اسانتیا شي. ځای زر سر پاتې چې مېلمانه را روان دي. شاباش د خپل ورور سره کومک کوه زویه وسه د بالښتان سره سم هله ژر زویه خلک دې ټوله خبر کړه. وکې هغه جانه ټوله خلک مې خبر کړي. یو امیر صاحب په خپل ځای نه و هغه ته بیا ته زنګ ور ووهه سمه ده. دا جنایي شعبې ته ور وړه. ښه اجراات کېږي. بله السلام علیکم امیر صاحب تاګل خبره کوم. څنګه تاګل وروره ښه په خیر یاست صحت ښه ده؟ اوس شکر دی تاسو ښه یاست په خیر یاست جوړ روغ یاست. ما وینم معلم دلته زموږ پر ځای باندې د مکتب غونډه ده. انجینران صاحبان د ډېره لرې لرې ځای څخه راځي. نو زه خوشحاله کېږم چې تاسو هم ورسره راسئ او دلته کښېنئ راسره. انشاءالله چې وخت پیدا سه درځم. قربان دې سم قربان دې سم بس سترګې درته په لاره وي. خبره په چیش باندې سمه جانه که نن خو د تاګل اکا پر ځای باندې غونډه ده. السلام علیکم. یا دې پهلوان رانې پهلوان خبرې په خیر یې سړي مسلې محمد په خیر یې خیر و خیرات دی څنګه سمه جانه ښه یې؟ ولا شکر دی د الله احسان دی. دا دې د پهلوان سبب پوښتنه وکړو د تاګل پر ځای څه کیسه ده ته خو به په خبر یې. خود په خبر یم زوروره ستا پر کم خو نه یم چې د دنیا له حاله نه خبره. بس بس اوس جنګ مه کوئ پهلوانه دا راته ووایه څه کیسه ده؟ ولا کوئ نن انجینران راځي
لا تا ګوله سره د سیمې د مکتب په باره کې خبرې کوي وایي دلته مکتب جوړېږي مکتب جوړېږي سمجانه که چپ شه په دې کې د خندا څه خبره ده اشه پهلوان ته دا راته ووایه څه وخت یې غوښتي 8 بجې ویلي وه سمجانه که ته ساعت وګوره ستا سره به ساعت یې وعلیکم سلام یو لس دقیقې وخت لا ستا پهلوانه راځئ چې ورځو سمجان کاکو د غونډه وخت دی په مټ په دا 10 دقیقې کې موږ ستاسې ورورسېږو راکړه لکه دا پټو پر دوکان دې پام کوه زه دستي راځم راځه ولې محمده ته څه شکایت چې کښېناستې تاسې ورځئ زه دونه وخت نه لرم دې شام د سمجانه که زه ځمه باغ ته چې یو څه کار وکړم راځه دا چمونه مه کوه چې واسه نه ځمه او ولاړ شه خیر دې ستا په خاطر به ولاړ شم سمجانه که چې خوا دې بده نه شي په نه داسې ناکي ناکي ځایو ته زه نه ورځم خط خو دې ډېر ښه دی ډېر لیکه چې د هغه لاسم شي ښه د نن ورځې نوی درس مو کوم یو دی نوی درس مو میرویس نیکه بسم الله الرحمن الرحیم ملي مشر میرویس نیکه د افغانستان د تاریخ په پاڼو کې یو شمېر داسې نومیالي څېرې شته چې کارنامې یې یادولو وړ دي میرویس نیکه زموږ د هیواد ملي مشر او نومیالی واکمن و د اټکل له مخې په 1084 هجري قمري څخه تر 1403 میلادي کې زیږېدلی دی پلار یې شالم خان نومېدی شالم خان د کندهار د هوتکو د قبیلې یو منلی مشر و میرویس نیکه د وخت زیاتره دیني زده کړې په کوچنیوالي کې تر سرته رسولې وې په زلمیتوب کې یې د سوداګرۍ په کسب پیل وکړ په دې توګه یې ډیرو ځایونو ته سفر وکړ د سفرونو په ترڅ کې د بېلابېلو خلکو او ولسونو له حال احوال څخه خبر سو بسته بالا و بسته بالا زده کوای سې و دومره خط به نور مو لیکې سمه ده هغه بس دی اوس دا راته ووایه بسته بالا یوازې خو درسونه نه دي او د کور کارونه بیا څوک وکړي د کور کارونه اوس هم زه کوم ته خو یې نه کوې بس ډېرې خبرې مه کوه دغه نوی درس زده کړه سبا د خیر د زاړه درس پوښتنې زده کوم او دغه چای او سشپاسخانې ته سمه ده زه ځم سبا یې ولیکئ خو اوس یې وکړه اوس وخت نه لرم زه باید لاړ شم خپل درسونه تکرار کړم سمه ده د خدا په امان دلته چې شي کوې اوبه ما د موټر ایښي اوس نشته ښه بټر دلته ایښی و ښه اوس به ته د سر ماغزه خورې ته اوس به د سر ماغزه خورې ولاړ شه وځه هله وځه مایم ځه الهي ځوانې مارک سې مور زما موټر چیرې دی زویه ما خو نه دی لیدلی صبر وکړه زه به یې در پیدا کړم واخله بابا جانې چای وڅښه زه چای نه خورم ولې بابا یو وار چې مې درته وویله چې نه څښم نو ډېرې پوښتنې مه راڅه کوه بابا خیر دی مه راڅه خوابدې کېږه دا تاګل مېلمانه راځي هغو ته مې شیان سمول خیر دی مه خوابدې کېږه یو وار چې مې درته وویل چې نه خورم ستا د لاس چای چې زه خورم زار دې وخورم خدای تعالی ماته لاسونه راکړي دي پښې هم راکړي دي په خپله به ولاړه سم یو پیاله چای به ځان ته دم کړم ته چې شکایت چې ماته ناسته یې ولاړه سه ځان وباله مخ دې راڅه ورکه ای خدایه د دې ښځې سره څه وکړم د دې سره هېڅ نه کېږي
دا دکانداري سره نور بس کار سمیر د خیره. بله سلام علیکم امیر صاحب. بس موږ درته انتظار یو، دا ټوله غونډه ستا انتظار. د افغانستان د تاریخ په پاڼو کې یو شمېر داسې نومیالي څېرې شته چې کارنامې یې یادولو وړ دي. چیرې یې؟ دا دی دلته په خونه کې یم. راووځه، په چای بسکي ور پټ سوی دي، اوبه دې دود والې. دا دی درغلم. زه نن ډېر خوشحاله یم چې دا تاسو راټول سوي یاست او زموږ ستاسو اتفاق یو اتفاق دی خدای دې وکړي چې دغسې کامیابه یو. نو تاسو پوهېږئ چې دا دی دلې نن زموږ تاسو غونډې ته معاون صاحب راغلی دی او د هغه تر څنګ انجینر صاحب هم راغلی دی. د کور ودان او د دغه زموږ تاسو د سیمې دپاره یو مکتب جوړ کړو. د دې مکتب دپاره ما ډېر ځان ستړی کړی دی، ډېر هڅې مې کړي دي. دغه ډېرو ځایو ته تللی یم چې دغه پروژه در لاس کړم او د خپل په سیمه کې یو مکتب جوړ کړم چې سبا ورځ زموږ ستاسې اولادونه په دغه کې سبق ووایي او یو شی ځینې جوړ شي. سبا ورځ د هغه زموږ ستاسې اولادونه دغه خپل سیمې ته په ښه راځي چې یا انجینر سي یا ډاکټر سي یا ښه معلم ځینې جوړ شي. نو په آخر کې یو ځل بیا زه د معاون صاحب څخه مننه کوم، د معاون صاحب د رئیس څخه مننه کوم چې زما سره ډېر کومکونه کړي دي او د هغسې انجینر صاحب څخه مننه کوم چې په دغه پروژه په اخیستلو کې زما سره ډېر کومکونه کړي دي. نور څه خو نو زه نه لرم، نور د مکتب معلومات مو نور انجینر صاحب تاسو ته څو خبرې وکړي. انجینر صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د ټولو مشرانو څخه مننه، د ټولو ځوانانو څخه مننه چې تاسو نن دغه غونډې ته راغلي یاست. زه ډېر خوشحاله یم چې زه په دغه ښایسته غونډه کې ما ستاسو سره برخه واخیستله او زما معاون صاحب هم زموږ سره راغلی دی. موږ هم ډېر خوشحاله یو چې موږ ستاسو سره په دې غونډه کې ناست یو، ځکه دلته مشران راغلي دي، ځوانان راغلي دي. دا یو ارزښتناکه غونډه ده او دا زموږ او ستاسو په راتلونکي باندې ډېر ښه اغېز کوي. که موږ دغسې نورې غونډې هم ولرو په خپله سیمه کې خپلو ځوانانو دپاره یې جوړ کړو او که په هر بخش کې د بیا رغونې په بخش کې، د تعلیم په بخش کې، په نورو بخشونو کې دا به ښه مثبته اغېز پر دغه سیمه باندې وکړي، پر دې خلکو باندې وکړي، پر ځوان نسل باندې وکړي. خپلې خبرې را لنډومه. زموږ هدف دا و چې په دغه سیمه کې موږ یو ښایسته ښوونځی ولرو تر څو زموږ دغه راتلونکی نسل چې کشر طبقه ده هغوی و تعلیم ته و تربیې ته ضرورت لري. او ما د دې سیمې دپاره یو ښه نقشه ډیزاین کړې ده خپله چې ډېر ښایسته مکتب به وي او د خیر سره په ډېر لنډ وخت کې به د دې مکتب چارې هم سرته ورسېږي چې د بیا رغولو دپاره به ستاسې د دغه سیمې هغه ځوانان چې بېکاره دي
هغه ځوانان چې کار نور ته پیدا کېږي په دغه ښوونځي کې به د خیره سره به موږ به کار ورته ورکړو، دوی به د دې کار کوي، هم به د دوی دپاره یو مالي یو څه پاتېږي او هم به په کار اخته وي. نو زه نور څه نه لرم، ستاسو د ټولو څخه مننه کوم چې موږ ته مو د خبرو موقع راکړله. بیا مو هم کور ودان تشکر، ژوندي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو مشرانو په اجازه اول د اتاګل څخه یو جهان مننه چې د زموږ او ستاسې د سیمې دپاره د دې مکتب پروژه واخیستله، او د هغه تر څنګ د معاون صاحب څخه یو جهان مننه، د هغسې د انجینر صاحب څخه مننه چې دونه ښایسته خبرې وکړلې او د دې مکتب په اړه یې تاسو ته معلومات درکړله او نقشه یې هم ده جوړه کړې ده. خو زه د دوی څخه دا هیله لرم چې په دغه یوه مکتب باندې بسنه ونه کړي، چې دا په دغه ځای باندې بس نه شي چې دغه یو مکتب وي. موږ هیله لرو چې په راتلونکي نور هم دوی موږ ته مکتبونه جوړ کړي، لیسې راته جوړې کړي، تر څو زموږ راتلونکی نسل سواداره واوسي. یو ځل بیا د معاون صاحب او د انجینر صاحب څخه یو جهان مننه. دوی ته ښه راغلاست وایو چې دوی په دې سیمه کې موږ ته د مکتب پروژه پیل کړله او د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دوی نورې هم داسې پروژې په دې سیمه کې عملي کړي تر څو د دې سیمې مشکلات او ستونزې هوارې شي. مننه. شه څه خبره ده؟ نن بیا ډېره خوشحاله یا داسې هېڅ خبره نشته. د مکتب جوړولو ته خوشحاله یم. ما ویل چې مکتب جوړ سي او بابک اجازه راکړي پاته درسونه به مې بیا شروع کړم. تا خو دې وکړي چې تا مکتب د خیره جوړ سي، د کاکو پلمه به وخیږي، حتی وباره پلمه هم نسي کولی. بیا متحال شدي ستا د لاس وړی خوب نس کولی، څه کیسه ده؟ او د شادۍ نسیم سي یا خو ستا خوب نه سر کېږي. موږ د مکتب په اړه خبرې کولې. پلوشه وایي که چیرې دا مکتب د خیره جوړ سي نو د کاکو پلمه به وخیږي او زه بېرته خپل مکتب ته ځم. ولاړ ته چای راواخله، ستا مخ وګوره مکتب وګوره. ولې دا درس ویل یوازې ستاسو دپاره دی یا نو څه دپاره دی؟ اوه بس پرېږده، تر اوسه مکتب جوړ سوی لا نه تاسو بیا په جنجالو اخته سولاست. که مکتب جوړ شي که نه شي جوړ، د دې که دا ملاکه واخیستل شي. ورشه چای راواخله، ناوخته دی. چمسه کور دې خراب شه په ازوی، خو ودې بیرولم، اوس دې بیا زاره را چاودلې وه. ښه ښه ته هم بیرېږې، همدا نوم دې بدل کړه، بل نوم پر ځان کښېږده. دا څه وایه دا څه وایه د ظالم زو نوم بیا ولې بدل کړم پوهېږې؟ ومبرزدان مې د شیرو نومې شیري او هېڅ خندا نه لري یاره. دا څه وایه د ظالم زو په کومه لاره یې را سره معلوموې؟ لاړ څه وایي ته خو په مسخرو نه پوهېږې، موږ مسخرې سره کوو ته پرې شاګو سوې. اوه یاره نو خو اول به دې ویلي وای یاره چې زه مسخرې کوم، بخښه کوه خوا مه بدوه، تا ته وایم پوهېږې. نو ته داسې د ظالم زو یو وارې غږ وکړې بیا وا نوم واړوه، بخښه کوه بدانو.
ته